عزتمندو بعضې هغه خبرې غټې خبرې چې په هغې باندې روژه ماتېږي، په روژه باندې اثر پرېږدي، هغه زه ستاسو مخکې عرض کوم. تاسو ته ما ذکر کړي یو سړي په رمضان مبارک کې ټوت پیسټ وکړو او د هغې ذایقه خوله کې پاتې شوه او د هغې یخوالی او هغه خوند او دغه چې کوم دی ذایقه د ده تېرېږي، په دې باندې به روژه ماتېږي. نو دغې وجې نه په رمضان مبارک کې ټوت پیسټ کول د روژې په حالت کې دا منع دی. دغه رنګې نسوار اچولو سره روژه ماتېږي او چیلم څکل وغیره سګرټ څکل په دې باندې به هم چې کوم دی یعنې روژه ماتېږي. دغه رنګ یو سړی غاښ وکاږي او د غاښ کومه وینه ده دا د نه مطلب د حلق نه تېره شوه، نو په دې باندې به هم چې کوم دی یعنې روژه ماتېږي. او دغه رنګې تاسو ته مې وویلې یو سړی دی چې قصدن عمدن لوګی چې کوم دی دا تېروي، نو په دې لوګي تېرولو باندې به روژه ماتېږي. یا دوړه ده قصدن عمدن ده ورته خوله وازه کړې ده او د هغې دپاره مطلب دا دی څه بندوبست نه دی کړی او دی روان دی دوړه ده یا په موټر سایکل روان دی یا په ګاډي کې روان دی او دوړه راځي د ده تېرېږي، نو په دې باندې به هم روژه ماتېږي. دغه رنګې بعضې ډاکټري کارونه دي، ډاکټري څیزونه دي، په هغې باندې به هم یعنې روژه ماتېږي. کتابونو ذکر کړي دي، نور وضاحت تاسو د هغې د ډاکټرانو نه کولی شئ. انډوسکوپي یو عمل دی، انډوسکوپي، نو دې سره به هم چې کوم دی یعنې روژه ماتېږي. دغه رنګې انهیلر دا ساه راښکل کې څه شی راکاږي، نو دا هم یو ډاکټري چې کوم دی یعنې عمل دی، دې ته انهیلر ویلی کېږي، په دې کې دوایي وي نو دا راکاږي. یا دغه رنګې که تاسو کتلي هغه د چا چې هغه سابندي وي نو څه شی راکاږي هغې کې دوایي وي نو هغې سره به هم یعنې روژه ماتېږي. دغه رنګې نیبولیزر د دوایي والا په هغې کې دوایي واچي هغه د ساه دپاره چې کوم دی یعنې راکاږي، نو دغې وجې نه علماو لیکلي دي دا جدید مسایل دي، نو په انهیلر او دغه رنګې چې کوم دی په نیبولیزر باندې به هم یعنې روژه چې کوم دی یعنې ماتېږي. دغه رنګې یو سړي چې کوم دی د رمضان کې اوده دی د ده احتلام وشو، نو په احتلام باندې روژه نه ماتېږي. خو که یو زنانه وه د هغې مطلب دا دی د رمضان په دوران کې چې کوم دی د هغې بیماري یعنې شروع شوه، د هغې مینسز شروع شو، نو په دې باندې به چې کوم دی یعنې روژه ماتېږي. نو دا هغه غټې خبرې وي، غټ څیزونه چې په دې باندې روژه یعنې ماتېږي. دغه رنګ یو سړي ته خو روژه یاده ده او خولې کې اوبه واچولې او دس کوي او په خطا سره ترېنه چې کوم دی روژه دا اوبه تېرې شي، نو په دې سره به هم روژه ماتېږي. خو دومره ده چې په ده باندې صرف د یوې روژې قضا ده، هغه 15 روژې پرې نشته دی، کفاره په هغې باندې یعنې نشته دی، نو په دې باندې چې کوم دی دا روژه ماتېږي. دا غټې خبرې وي چې په دې باندې روژه ماتېږي. واخر الدعوانا.